د عامې روغتیا وزارت وایي چې حکیم الکوزی به ډېر ژر ونیول شي. موږ به نن تاسو په دې راپور کې دا وړاندې کړو چې حکیم الکوزی ولې نیول کېږي، علت یې څه ده، آیا دوی په واکسینو کې نشي توکي ثابت کړل. دویم، زیاترو نتایج شوي راپورونو له مخې وایي حکیم الکوزی له هېواد څخه بهر وتښتېده. آیا دا حقیقت لري؟ بشپړ راپور ټول همدلته وګورئ. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر د چهارشنبې په ورځ کابل کې د یوې خبري غونډې ته وویل چې حکیم الکوزی د نیولو مکتوب یې د کورنیو چارو وزارت ته سپارلی. احمد جواد عثماني د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي حکیم الکوزی به د خپلو محصولاتو د تولید له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته وپېژندل شي. احمد جواد عثماني زیاته کړه د حکیم الکوزي له لورې جوړ شوي درمل ضرر رسونکي دي او په خبره یې ترکیب کې زیات تریاک او مورفین کارول شوي دي. د دې مکتوب په اساس حکیم الکوزی نیول کېږي او د خپلو تولید شوي درملو مخه به یې هم ونیول شي. روغتیا وزارت د جوزا میاشتې په 10مه نیټه د حکیم الکوزي له لورې پر جوړ شویو درملو بندیز ولګاوه او خلکو ته یې سپارښتنه وکړه چې دا درمل استعمال نه کړي. او له بل لورې حکیم الکوزی دعا کوي چې کورونا وایروس ضد واکسین یې جوړ کړي او تر دې دمه یې زرګونو کسانو ته ورکړي. تقریبا 250,000 څخه زیات شمېر کسان ته دا درمل ورکړي چې بشپړه روغتیا یې پرې اخیستې ده. او د زیاتو نتایج شوي راپورونو له مخې ویل شوي هم و چې حکیم الکوزی له هېواد څخه بهر تښتېدلی. دا خبر هېڅ حقیقت نه لري. حکیم الکوزی اوس مهال هم د کندهار ولایت کې ده. بعد له 2 ورځو څخه به بیرته کابل ته راشي او کابل ولایت کې به یو مطبوعاتي کنفرانس جوړ کړي. نو کوم نتایج شوي راپورونه چې پر ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي هغه دروغ دي. نو تاسو د حکیم الکوزي په اړه څه نظر لرئ؟ آیا دوی به رښتیا هم په خپلو واکسینو کې په زیات شمېر مواد مخدر ګډ کړي وي او که نه؟